د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زما مؤمنو معززو ورونو، زموږ د تاسې د نن شپږم درس موضوع ده د دعوت شعبې، د مؤمنانو د مسلمانانو د دعوت چینلونه، د دعوت شعبې دا باید اسلامی امت د اسلام حقایقو ته متوجه کی. د دعوت هغه شعبې لکه امر بالمعروف و نهی عن المنکر شعبه، د دعوت و د ارشاد شعبه، د خطبای کرامو شعبه، د ائمه عظامو شعبه، د مشایخ کرامو شعبه، دا د امت د دین حقایقو ته متوجه کی، په دین باندې صحیح پوکی، د دین په مغز باندې پوکی، له حشیوي فروعي لا ابالي مصروفیتونو څخه راوباسي او د اهم فل اهم درجه وروخی، وختونه وروخی. نو او دا امت په دې باندې پوکی چې کچیرته دوی له شرعي او آسماني دین څخه منحرف کیږي، په پنځو مصیبتونو او په پنځو بلاګانو باندې به سر کیږي او په پنځو بلاګانو به مبتلا کیږي. لومړی مصیبت او لومړی آفت دا ده چې د ایمانی او اسلامی اخوت له نعمته به محرومي. په مسلمان امت کې به د ایمانی ورورګلوي روحیه ختمه سي. داسې الله عز وجل فرمایي چې انما المؤمنون اخوة، ټول مؤمنان سره ورونه دي. دا به بالعکس سي چې مؤمنان به ټول په خپل منځ کې سره دښمنان دي. مؤمن به له مؤمن څخه رشوت اخلي، مؤمن به د مؤمن مال غصب کوي، مؤمن به د مؤمن د سر دښمني، مؤمن به د مؤمن، مسلمان به د مسلمان د عزت دښمني. او دا یو لوی مصیبت ده. او دوم دا چې دا امت او دا مسلمانان به چې کله د آسماني شریعت له دینه څخه دی، د آسماني دینه څخه او له آسماني شریعت څخه په بله لار سو او یا برای نام ځان مسلمان بولی، نو دوی به د وهن په لعنت باندې مبتلا کیږي. وهن ویل کیږي د دنیا په محبت کې غرقېدل او له مرګه ویرېدل. دا دوه لعنته که په کوم انسان کې پیدا سي، نو بیا هغه به دغه دنیا د حصولو، د دنیا د ترلاسه کولو دپاره د دین له ټولو ارزښتونو تیریږي. د کافر دپاره جاسوس کېدای سي، د کافر دپاره خدمتګار جوړېدای سي، د دنیا د مفاداتو دپاره مسلمان قتلولای سي، عزت یې لوټلای سي، مال یې غصب کولای سي، په هر څه باندې تعرض کولای سي. ځکه دته مقصود فقط د دنیا حصولي، او چې هغه ورته حاصلیږي نو دی بیا د ټولو منکراتو ته تیاري، چې دا ډیر بد لعنت ده، وهن. او دریم مصیبت دا ده چې دی به په عجب او په تکبر او په غرور باندې مبتلا کیږي. د عجب او تکبر او غرور په طاعون باندې به اخته کیږي. دا طاعون به یې ونیسي. تکبر یو لوی طاعون ده، یوه لویه وبا ده چې په انسان کې پیدا کیږي. انسان څه شی ده؟ خو په ده کې تکبر یي، او تکبر ویل کیږي له حق څخه انکار کول، له حقه مخ اړول او د خدای مخلوق سپک ګڼل. بطر الحق وغمت الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او د عجب په طاعون باندې به مبتلا کیږي چې یو ځان به ورخیار ورته ښکاریږي، یو ځان به عالم ورته ښکاریږي، یو ځان به په حق باندې ورته ښکاریږي، نور به په هر چا باندې بدګمانه وي، چې دا ډیر لوی مصیبت ده. او څلورم آفت به دا راځي چې د دوی تربیت، د امت تربیت او تعلیم به غلطیږي، خرابیږي، فاسدیږي. او دغه فاسد تعلیم او تربیت په نتیجه کې به د دوی نسلونه او د دوی را روان اولادونه
دا بې حیا جوړیږي، دا به بد اخلاقه کیږي، له دینه به لرې کیږي، د مسر و د کسر تر مابین به هغه د حقوقو د احترام پولې ورانیږي، د دوی تربیت خراب سوی. او پنځم افت دا ده چې دوی به د فحشاو او د شهواتو په لومو کې را ایساریږي. که یارې یو کوم قوم له آسماني شریعته له آسماني دینه په بله لور باندې روان سو او په خپلو ځاني قوانینو باندې، وضعي قوانینو باندې، انساني قوانینو باندې ژوند روان کو، دا به د شهواتو په لومو کې ایساریږي، د خواهشاتو په لومو کې به ایساریږي او د نفسیاتو په لومو کې به ایساریږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عاجز انسان هغه ده چې اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، چې خواهشاتو نفسو هوا ورته ویل او دی په هغه پسې روان و، ژوند و مرګ و قدرت و اقتدار او نظام چلول ټول د نفسو د خواهشاتو په تقاضا باندې بنا و. نو بیا دا انسان تباه ده، او که دا انسانان یو ډېرې دا ډېر به بیا تباهي. الله جل جلاله دې موږ ته د دین په اصلي حقیقت باندې، په اصلي روح باندې هم علم و پوهه راکړي او هم د عمل الله را نصیب کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان